د لسم د محرم د میاشتې را روانه ده، د لسم ورځ د حسن و حسین ورځ، دا شیعګان چې ځانونه ټکوي. په دې کې یوه خبره درته کومه چې د هغه خبره درته درښیم. په دغه ورځ د لسم پر ورځ روژه نیول نه نیول او دغه ورځ په څه وجه باندې عزتمنه ده؟ د حسن و حسین په وجه باندې وایي عزتمنه ده چې په دغه ورځ باندې حسین رضی الله تعالی عنه شهید سوی. یا داسې نه ده، حسین دا د شیعګانو خپلې خبرې. حسین رضی الله تعالی عنه چې شهید سوی دی، په دغه ورځ شهید سوی دی. د حسین رضی الله تعالی عنه سعادت و نیکبختي وه چې په دغه ورځ شهید. د دې ورځې دغه د کومه ځای را نقل شوې ده؟ دغه د حسن حسین د میاشتې د لسم ورځ د کومه ځای را نقل شوې ده؟ دا د نبي علیه صلات وسلام دغه ورځ د لسم پر ورځ روژه پر دا مسلمانانو فرض وه نیولی. بیا د روژې میاشت چې راله دا فرض شوله، هغه منسوخ شوه، پر زیاتې سنت درجه یې پاتې شو. نقل کېدلې په هغه ورځ باندې د دې یو خدای خپلو د ورځو ته چا ته عزت ورکوي، چا څوک کومې ورځې زیاتوي، ثواب فضیلت یې ورزیاتوي، هغه د ده کار. خو د حضرت موسی علیه السلام چې د فرعون نه ولاړی ورود ته ودرېدی، لکړه یې 12 دا ووله، په دا 12 کوڅې رود جام شو، کوڅې وکې بره د موسی علیه السلام د ده ملګري پر دا لار ووت. فرعون رالی په دا ځای کې غرق شو د ملګرو سره. دغه ورځ د لسم ورځ وه د حسن حسین. په هغه ورځ حسن حسین نه و. نبي علیه السلام چې روژه د دغه ورځې فرض نیوله، د اصحاب کرامو نیوله، په دغه ورځ حسن حسین نه و. 80 کاله تقریبا وروسته حسین رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام د دنیا څخه د نقل کېدو وروسته 80 کاله حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. 80 کاله وروسته شهید شوی. نو د ده په نامه باندې نه ده دا میاشت. اوس د ده نیکبختي وه په دا ورځ کې شهید. مجلس بس دا د حسن حسین پر ورځ باندې ښه خبره دا ده چې د لسمه ورځ د نن پر ورځ روژه ونیسئ، د لسم پر ورځ ونیسئ، یا د لسم پر ورځ ونیسئ، د 11 پر ورځ ونیسئ. دا ښه ده. که دې چیرې یوازې د لسم پر ورځ روژه ونیوه، خدای پوره ثواب درکوي، هېڅ خبره هم نشته پکښې. په دې کې هېڅ خبره نشته. ځینې خلک بیا وایي دا د شیعګانو یا د یهودو سره مشابهت راغلی، دا یوه روژه به نه نیسي. یا که دې نیولی شوې دوې ونیسه. ولې نبي علیه السلام ویل را روان کال که چیرې زه وم، زه به دوې روژې نیسم، یا نم یا لسم یا لسم و 11. په هغه کال دی نو اصحاب کرام به را دوې ونیوې. اوس نو دا دوې روژې خو دې را روانې دي. که چا نیولی شوې خو ښه، که نه شوې نیولی یوه یې ونیوله، خدای پوره ثواب ورکوي، هېڅ دغه نشته پکښې، خرابي نشته پکښې. دا مسله مې بیا دا درته ښکاره کړه.